الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أي بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أي بني إسرائيل یاد کړئ ما هغه نعمتونه، هغه ډېر نعمتونه زما یاد کړئ چې ما په تاسو او تاسو په پلرونو کړی دي. وأني فضلتكم، او ما تاسو ته فضیلت درکړی، علی العالمین، یاد کړئ زما هغه تفضیل چې ما تاسو ته د فضیلت درکړی په نور امتونو د زمانه باندې. واتقوا يوما، ودار شي دغه ورځ نه لا تجزي نفس عن نفس، چې د پنځ کوله یو نفس د بل نفس نه هیڅ شي نشي د کوله، ولا يقبل منها عدل، او نبه قبليږي قبول به نکړای شي منها د کافر نفس نه عدل فدیه، ولا تنفعها شفاعه، او ګټه به ورته ونه کا سپارش کافر نفس لپاره لکه د کافر دی په الله سره، او لکه چې الله پر ما تنفعهم شفاعت الشافعين بل ځای کې، ولا هم ينصرون، او نبه داسې څوک پیدا شي چې عذاب ته دفع او دغه همکاري وکړي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. کله چې الله جل سابق آیتونو کې نعمت په بنی اسرائیل باندې دې بیان وکړو، او دې دایم بیان کړل چې دې د نعمتونو مقابل کې څه وکړو، کوپر یو وکړ، عناد دی وکړو، او دې راتګ وکړو، منکر اقوال منکر اعمال یې وکړل. اوس دلته په دې پسې د ابراهیم خلیل الله بیان کوي. د ابراهیم خلیل الله چې د پلار د انبیا و دی، نو د دې په حق له يهود او نصارو د فکر کو چې دوی د خپل ځان ته منسوبولو، نو الله سبحانه و تعالی د دوی هغه خبره رد کړله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى، او یاد کړئ محمد رسول الله کله چې الله امتحان واخستو ابراهيم خلنا ربه رب بكلمات فتو کلمات. یاد کړئ محمد رسول الله کله چې الله امتحان واخستو د خپل بنده ابراهيم خلیل الله نه، او دای مکلف کو بعض شرعی تکالیف باندې، اوامر و نواهی و. قال انی جاعلک للناس اماما. نو چې ورته وي په دې ابتلا او یاد کا وخت چې امتحان واخستل ابراهیم د ابراهیم علی السلام نه رب ده بکلمات په څو کلمو سره تمهن ابراهیم خلل ټول پورا کړ. قال انی جاعلک للناس اماما. قال ورته وي د رب یې إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك زتا ګرځوم للناس د خلق د پر اماما. قال ومن ذريتي. ابراهيم خلل ورته وي چې زموږ رب زما د اولادینه هم امامان جوړ کړه. کله چې امتحان واخستلو الله د خپل بنده ابراهيم خلیل الله نه په ځنو تکالیف شرعیه و باندې، نو هغه ابراهيم عليه السلام ټول پورا کړ. الله د خونه کوم اوامر و کوم نواهی و ټول یې پورا کړ. نو بیا الله تعالی سو فرمایلی ابراهيم خلیل الله، الله ورته فرمایل قال اني جاعلك للناس اماما. ورته وی الله ورته وی رب ورته وی ابراهيم عليه السلام زه وستا تا امام کوم د خلکو لپاره، تا یو قدوه کوم، تا داس یو نمونه کوم چې خلک په تاسو اقتدا وکړي. قال ومن ذريتي. قال ابراهيم خلل ومن ذريتي، زما د اولادینه هم په دې کې امامان پیدا کړه. ما خو امام کوي، زما په اولاده کې د خلک پیدا کړه چې هغه امامان شي د خلکو لپاره. قال ورته الله لا ينال عهد الظالمين. نرسي زما د فضل د خو ډیر یو عظیم فضل د امامت د مسلمانانو، یو ډیر ستر، یو امامت صغرا دی، یو امامت کبرا، هر یو ځان ته شرطونه لري. دا یو ور امامت د مسجدو، امامت کبرا د مسلمانانو مشري، مسلمانانو هغه امامت کول. نو الله ورته چې داغه هغه کوم دی
دا ظالمانو ته نه رسیده فضل دی. یعنی دا معنا ده چې تا په اولاده کې به داسې څوک هم وي چې هغه به کافر وي، دا امامت چې دی کفارو ته نه ورکول. نو یو ملوکیت دی، یو امامت. پادشاهي الله هر چاته ورکوي، خلافت او امامت الله فقط مسلمان پاک مسلمان ته ورکوي. خلافت او امامت چې دی دا خدای پاک کافر ته نه ورکوي، او پادشاهي هر چاته خدای ورکوي. کوته ورکوي بلته وید جعلنا البیت، او وخت یاد کړه چې کله موږ وګرځوله بیتا مثابه للناس، دم سره کوم وګرځوله چې د خلکو د لپاره مرجع وګرځوله چې د هر خانه به خلک د زوی ته رجوع کوي. هغه وخت یاد کړه چې موږ وګرځوله کعبه معظمه د مرجع د خلکو د لپاره وګرځوله چې خلک به د هر خانه دغه کعبه ته رسي. و امنن، او یاد کړه هغه وخت چې موږ مکان د امن کو چې څوک هغه ته کله پناه وروړي نو الته په امن وي. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کچېرته چا قتل کړی وي نو قاتل حرم ته نه وته، قاتل ته به څوک غرض نه کو، نو مگر بیرون تر وته ته قصاص کیږي. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، او تاسو بیا موږ خلق ته داسې وایي چې تاسو ونیسئ مقام د ابراهیم خلیل الله نه مصلى، تاسو هغه د مصلى یعنی ابراهیم خلیل الله بدلته منځ کوله دوه رکعاته، نو تاسو مصلى کوي. موږ خلق ته وایي چې ونیسئ د مقام د ابراهیم نه، چلته به ابراهیم خلیل الله درېدلو د کعبه د جوړېدل لپاره باندې درېدلو، تاسو په ځای کې منځ وکړئ چې ابراهیم خلیل الله په ځای کې کوم ځای کې درېدو د کعبه د جوړېدل لپاره. واحدنا الى ابراهيم و اسماعيل، او موږ وصیت وکړو امر وکړو موږ ابراهیم خلیل الله ته او د زوی اسماعیل ذبیح الله ته داسې ورته ان طهر بیتی للطائفین، دواړه ته مې وویل لار او زوی ته دواړه پیغمبران دي. الله وی چې موږ ابراهیم خلیل الله او اسماعیل ذبیح الله ته وویل، دواړه تم امر وکړو ان طهر، داسې امر چې تاسو دواړه پاکه کړئ بیتی ازما بیت پاکه کړئ د طائفین د طواف کوونکو د پاره پاکه کړئ، والعاکفین او څوک چې دلته مقیمین دي، دلته چې څوک معتکفین دي دغه د پاره پاکه کړئ، والرکع السجود او د رکوع کوونکو د پاره سجده کوونکو د خلکو د پاره پاکه کړئ. موږ دواړه ته امر وکړو چې زما بیت د دغه پلیتیونه د بوتانو نه پاکه وساتئ، څو پورې چې د تواب کوونکو لپاره معتکفینو لپاره څوک چې دلته منځونه کوي د صحیح طریقه سره د خپل عبادت مخ باندې بوزي. و اذ قال ابراهیم، اوس الله سبحانه و تعالی په دې آیت شریف کې هغه اقسام د عابدینو ذکر شول. په بیت الله الحرام کې قسم قسم عبادتونه کیږي، څوک طواف کوي، څوک اعتکاف کوي، څوک منځونه کوي، نو دغه اقسام یې ذکر کړل. اوس خبر ورکوي د دعا د ابراهیم خلیل الله نه. و اذ قال ابراهیم، هغه وخت یاد کړه چې وې ابراهیم خلیل الله رب اجعل هذا بلد امنا، ای زما رب وګرځوي دغه مکان، مراد د مکه مکرمه ده، دا خدای د امن خیر کې، داسې خیر کې خدای چې دا ځا امن وي، د اهلی په امن وي او د استقرار ځای وي. دا دعا یې وکړه، یو دعا ده. ورزق اهله من الثمرات، او ابراهیم خلیل الله دعا وکړي الله ته الله رزق ورکړي اهله، اهل دغه خیر ته څه شي من الثمرات، میوه ورکړي، میوه د میوه نه ورکړي. من امن منهم، په د میوه هغه چاته ورکړي چې څوک ایماندار دي دوی نه. من امن منهم بالله واليوم الاخر، د روزیم ورکا میویم ورکا خدای مومنانو ته ورکا خدایا واليوم الاخر. یعنی ای زما رب، ای رب د مومنانو، نو تا د څوک چې څوکان د دغه ځای دي قسم قسم میوه ورکا، څو پرې چې اطاعت مخه کا او ستا عبادت پر فارغ شي. ابراهیم خلیل الله دا دعا خاص د مومنانو لپاره کوله د روزي په حساب. الله تعالی په جواب کې ورته وی قال ومن كفر، الله ورته چې د کفار ته ورکوم روزي، رحمان دی کنه رزاق دی. قال ومن كفر فامته قليلا، ورکوم یې خډه راکامه. د دنیا نعمتونه چې ارڅومره ډیر وي چې د منځتي او ته چې ته استیمه بل کم دي، ورکوم یې الله ورته وایي چې د روزي ورکوم کفار ته هم امدارنګ ورکوم لکه څنګه چې مؤمن ته ورکوم. دا ځکه چې زه به مخلوق پیدا کوم بیا به روزي نه ورکوم، یعنی اخلق خلقا ثم لا ارزقهم، زه به مخلوق پیدا کوم بیا به روزي نه ورکوم. کافر ته ورکوم
په دې دنیا کې کمه استفاده به ترې وکړو. هغه کمه استفاده څومره چې د ژوندۍ پکې وي. ثم اضطره یز مجبوروم الى عذاب النار، عذاب د ورته بیا ورسوخ کوم چې دغه بیا خلاصون نشته. ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير، او دا ډېر بد د ورتګ ځای دی، ډېره بد مرجع ده، دا ډېره بد مرجع ده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، او هغه وخت یاد کړئ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هغه وخت یاد کړئ چې پورته کوله ابراهیم خلیل الله القواعد تهدبونه پورته کول من البيت د بیت الله و اسماعیل ذبیح الله هم ورسره ملګری زوی پلار دواړه. یاد کړئ محمد رسول الله یو عجیب او غریب امر یاد کړ چې هغه څه شی و چې د دواړو سترو پیغمبرانو ابراهیم خلیل الله اسماعیل ذبیح الله د کعبه تهدبونه پورته کول. نو دې دواړو داسې دعاګانې کړلې په ډېر عجز او په ډېر اجلال سره دعاګانې کړې. ربنا یزمګ رب تقبل منا، ته زموږ نه قبول کې، انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یزمګ رب داسې دعاګانې ته قبول کې زموږ ځنه دا کوم کار چې موږ روان کړی دی د بیت الله چې موږ دې تهدبونه پورته کوو، ته قبول کې الله موږ چې کوم عمل کوو، او ته خالص ته د رضا لپاره کې خدایا، ته ارویدون کوي، ته دعاوي اروي او زموږ فنیتونو باندې الله کوي. انک انت السمیع، ته ارویدون کوي زموږ دعاوي اروي او علیم کوي مې زموږ فنیت باندې چې د څه لپاره موږ دا کار کوو. نو دا مسلمانانو ته دا درس ورکوي چې دوی هر کوم ښه کار کا په اخر کې داسې وایي چې خدایا ای زموږ رب زموږ دا کار ته قبول کړي، یعنی نیت هم سم کا ورته، او بیا د خدای پاک ته زارۍ وکړه چې الله ته قبول کړه دا کار، د موږ نه ته قبول کړه دعا مم وروا او خدای پاک او قبول یم کړه ځکه د موږ په نیت ته پوي. بل دعا کړه دې ښه دعا غوښتي ربنا وجعلنا مسلمین لك، ای زموږ رب یا ربنا وجعلنا مسلمین، ته موږ دواړه وګرځوا ته تسلیم شوي لکه تعالی موږ داسې وګرځو چې دا دواړه منقادین له حکمک، ستا حکم تم غړی شي داسې مکه خدای. ومن ذریتنا امه مسلمه لك، او الله زموږ د اولادنا یو امت پیدا ک، الله زموږ د اولادنا یو مسلم امت پیدا ک چې هغه مسلم می ته مسلم دی خدای، د تا عظمت ته غاړه کیږي او دا تسلیم شي ته تسلیم شي. نو وارنا مناسکنا، او مکتا راوخه یا الله شرایع د خپل عبادت او مناسک د حج راوخه، وتوب علینا، او ته مکتوب قبول لك رجوع د رحمت مو باندې وک الله، انک انت التواب الرحیم، تا انک تچ انت التواب الرحیم، کتب قبولون کوي مهربان ذات. دا دعا چې ابراهیم خلیل الله وکړه چې الله موږ دواړه ته تسلیم شي کا، او د ما د اولادینه یو امت مسلمه پیدا کا. دغه امت مسلمه ده چې محمد رسول الله د اسماعیل ذبیح الله د اولادینه ده، د ابراهیم خلیل الله د زوی د اولادینه ده. پوه شئ دا دعا قبول شوه چې هغه امت مسلمه ده، ورستای امت ده. ربنا وبعث فيهم، اذ مغربا وبعث فيهم، تولګه په دوی کې زموږ په اولاده کې ادي ویایي ګره امت خور پیدا کړي، یو مسلم امت، بیا په دوی کې یو رسول ولګا منهم د دینه هغه محمد رسول الله کوي، په دوی کې زما د اولادینه یو مسلم امت پیدا کړ الله، په اولاده کې یو مسلم امت وګرځاوه، او بیا زموږ رب ته په دوی کې مبعوث کا، په دوی کې راولګا یو رسول چې هغه د دې د جملې نبی په امت مسلمه کې یو رسول راولګا چې د نفسونو دا د هغو دعاګانو مبارکو دعاګانو د ابراهیم خلیل الله نه الله دا دعا قبول کړي 50 په بعثت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما غسی امت کې پیدا شو، په موږ امت کې موږ پیغمبر ولګو، وې دا سه پیغمبر ولګا یتلو علیهم آیاتک، تلاوت کوي ربنا وبعث فيهم، اذ مغربه تولګ فيهم په دوی کې رسول منهم د دینه، یتلو علیهم آیاتک، تلاوت کوي په دوی باندې آیاتونه استا، قرأت کوي آیاتونه د قران، ويعلمهم الكتاب، او دوی ته کتاب ورکړي،
والحکمت دوی ته قرآن ورخی، سنت مطهره ورخی، پاک سنت ورخی. ویزکیهم مغه پیغمبر راغلو، قرآن یې په تلاوت کو، سنت مطهره وروخودل چې دا دی اوس د سنت مطهره تر اوسه پورې. ویزکیهم او دوی پاک کا، داس پیغمبر ولګه چې دوی د شرک د پلیتای نه پاک او د کفر. انک انت العزیز الحکیم، خدای پاک ته زوروري او د حکمت ور ذات یې. ته باندې څوک غلبه نشي او په هر کار کې خدای پاک ته حکمت او مصلحت دی. نو هغه کې اختلاف د علماو دي چې ابراهیم خلیل الله خدای پاک وازمو په کوم کلمه سره. اصح د اقوال ده دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا کلمه وی چې الله دای وازملو او ټولې پورا کړي. هغه دا و چې نو هغه کومه کلمه وی چې خدای په وازملو د الله په لار کې د خپل قوم نه فراق وو، خدای په وازملو. د نمرود سره مقابله و او د په دې باندې صبر وو چې ابراهیم علیه السلام ته خدای په کمر وکړ چې ور کې د ورو چوي چې و دې سوځي نو صبر وکړي. دا یو امتحان و، دا یو امتحان و چې د خپل وطن نه مهاجر شو. الله امر ورته وکړ چې ووزه دې زووزه د فلسطین خواته. دا یو د بل کلمه د خدای په د بل ابتلا و. یو بل ستره ابتلا دا و چې الله ورته وی چې وز د نزویم زاب. دا ټول شان کده کور پر خورو، کده قوم پر خورو، ورته ورکه صبر کول او کده زوی ذبح کول و د ټولو کې کامیاب شو. فاتم مهونه قوي خبره مداغه ده، قوي خبره مداغه ده. بعض خلکو نور لاس سنتونه رخودلی خو قوي داغه ده، ځکه دا ډېر ستر امور دي نسبت و نور هغه تکنه سنتونه دغه خو اسانه دي. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة ابراهيم. نو کله چې الله سبحانه و تعالی د ابراهیم خلیل الله نه یادوري وکا او د دنه احساس وکا چې د بیت الله دغه د توحید مناري آباد کو د آبادو د دوغه کول. نو بیا ورسته هغه څوک سرزنش کړ، غیبت وبلل، چې مخالف د ملت خلیل دي، د خلیل الرحمن د ابراهیم خلیل الله د ملت مخالف دي چې يهود او نصارا او مشرکین دي. نو دا وس تهدیدوي سرزنش کوي. د ابراهیم خلیل الله رای محتوا خو دا دغه کاری محتوا خو دا وس هغه خلق چې کوم د ابراهیم خلیل الله د لارې نه مخالف دي چې يهود او نصارا او مشرکین دي، دا تهدیدوي سرزنش کوي. نو بیا الله سبحانه و تعالی فرمایي چې په دې باندې دا خبره کلکه ټینګوي چې د دې ملت نه هغه څوک مخ اړوي چې هغه بدبخت وي، هغه بې عقل وي، هغه خفيف العقل وي، هغه د شیطان په قدم روان وي. نو وی فرمایي ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ومن يرغب او مخ نه اړوي عن ملة ابراهيم د ملت ابراهیمینا د ابراهیم علی السلام د دین نه مخ نه اړوي الا من سفه نفسه، مگر هغه څوک به مخ ته اړوي چې هغه خپل ځان بیا عقل کړی وي، خپل ځان یې بیا عقل کړی وي، د خپل عقل نه استفاده نه وی کړی. او داس خلک به مخ ته اړوي چې هغه د عقل په لحاظ باندې هغه وي ډیر سپک سړی وي او درانه خلق د ابراهیم خلیل الله لار نه مخ نه اړوي. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، او په تحقیق سره موږ ورکړی د ابراهیم خلیل الله په دنیا کې. یوم يرغب عن ملت ابراهیم، يرغب هر وخت کې چې د رغبت خو شوق تویل کی، نو هر وخت کې چې دغه وسیله عن راغله بیا په معنا د اعراض راځي. ومن يرغب عن هر هغه څوک چې اعراض وکړي، ته تویل کی چې رغبت خو شوق تویل کیږي، رغبت میلان تویل کی، نو دلته څنګه په معنا د مخ اړول شو. د دې سیلا چار وخت عن راشي نو د رغبت معنا به اعراض کی، لکه النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي، چې مخ وړو د مونږ نه ته رغبت معنا کې سیلا عن راغله. نو هغه څوک د ابراهیم خلیل الله د اغنا مخ اړوي د دین نه چې خپل نفس پکو فالنفس سپکو. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، موږ ورکړی ابراهیم خلیل الله په دنیا کې ورکړی د ټولو مخلوق نه پر رسالت او نبوت او امامت سم ورکړی. و انه فی الاخرته، او په تاخیر ابراهیم خلیل الله چې دا په آخرت کې لمن الصالحین د مقرب خلق نبی د لوړ درجه ورل.
اذ قال له ربه اسلم، هغه وخت یاد کې چې ورته رب دې دا ابراهیم خلیل الله ته وی اسلم، تسلیم شه، امر دې پروردگار ته او خپل ځان دې خالص د الله دې پرکا دته وی. قال اسلمت لرب العالمین، ابراهیم خلیل ورته چې الله ما ځان تسلیم کړی د رب العالمین دې پر الله ته مې اتا حکم ته ما غاړه هي. ووصى بها ابراهیم بنيه ويعقوب، او وصیت وکړو بها پدېسا ابراهیم خلیل بنيه خپل زمانو ته، ويعقوب او خپل مسیح ويعقوب علیه السلام وصیت وکړو ابراهیم خلیل الله خپل زمانو ته چې تاسو تابعداري د ملت وکړئ، د دین تابعداري وکړئ. همدارنګه یعقوب علیه السلام هم وصیت وکړو خپل زمانو ته وکړو چې ګوره د ابراهیم علیه السلام لار خطا نه کړي. د نصیحت وکړو یا بنی یا داسې ورته ای بچیانو ان الله اصطفى لكم الدين، الله تاسو ته غوړه کړی دی دین د اسلام، دین د اسلام الله تاسو ته پر خوښ کړی، الله غوړه کړی. فلا تموتن، نګورئ مړه نشئ الا وانتم مسلمون، مگر داسې مړه شئ چې تاسو مسلمانان، تاسو به ثابت وئ په اسلام باندې. د مرګ ته وخت پورې نه حتی چې تاسو مرګ گیر کا، تاسو به کلک منګولې په دې دین نخلولې. ام ابراهیم خلیل الله ورته وې، ام یعقوب علیه السلام، ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت، آیا تاسو حاضر وئ ای يهوديانو چې تاسو داسې وی چې دی ابراهیم علیه السلام، ام کنتم شهدا، بلکې تاسو آیا حاضر وای، شاهدان وای چې کله یعقوب علیه السلام ته مرګ حاضر شو او دای نږدې شو مرګ ته، او د خپل وصیت وکړ خپل زمانه ته تابعداري د ملت ابراهیمی باندې. ام کنتم شهدا یعنی آیا تاسو شاهدان وای چې کله حاضر شو یعقوب علیه السلام ته مرګ. اذ قال لبنيه، هغه وخت چې کوم ځای اذ حضرت کله حاضر شو یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ، آیا تاسو حاضر وای. اذ قال لبنيه، هغه وخت چې کله وی خپل زمانه ته ما تعبدون من بعدي، نه مخ حاضر نه، قرآن مخ خبر کړي، یعنی تاسو حاضر نه وای، خو خبره الله عزت تاسو په قرآن کې د خبر درکو، د خبره زدر کوم. اذ قال لبنيه، هغه وخت چې کله وی خپل زمانه ته ما تعبدون من بعدي، یعقوب علیه السلام خپل زمانه ته داسې وی تاسو به پس د مونږه د څه شی عبادت کوئ. قالو دوی ټول وی نعبد الهک، موږ به عبادت کوو الهک ستا د هغه معبود چې ته عبادت کوي د الله، و اله آبائک، او دغه معبود چې کوم ستا د پلارونو معبود وو د ابراهیم خلیل الله، حکم الله چې ابراهیم خلیل الله عقیده لرله، اسماعیل ذبیح الله، اسحاق علیه السلام چې الله واحدن چې یو خدای دی، موږ به بعض د موږ یو خدای عبادت کوو. چې کله یعقوب علیه السلام ورته تاسو په پاس د مونږ د څه شی عبادت کوئ، د ټول ورته چې موږ به د هغه الله عبادت کوو چې تکو عقیده لري. ابراهیم خلیل الله کوم عقیده لري، اسماعیل ذبیح الله، اسحاق علیه السلام تاسو لرونه. قالو دوی نعبد الهک، موږ عبادت کوو ستاسو معبود، و اله آبائک، او د معبود ستاسو معبود برحق ستاسو پلارونو چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل ذبیح الله دی، اسحاق علیه السلام د اله واحدن دیو الله، موږ دیو بدون دیو الله نه چې رب العالمین دی، الله رب العالمین دی، د بل چا عبادت نه کوو. و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد ونحن له مسلمون، هم دغه یو الله ته موږ غړی خودن کیو، موږ به الله ته متعو. غرض په دې کې د تحقیق دلته هغه دای ورته ثابته کوي، یعنی تحقیق د براءت د شرک نه، چې د شرک نه موږ بیزار یا الله د حقیقت ورته کارا کړلو. تلک امه قد خلت، دا یو ډله و د انبیاء د ابراهیم علی السلام د زمان د یو ډله و قد خلت چې دا تیر شوی، لها ما کسبت، لها دغه ډلې ته به هغه څه ورکول کی څه چې کړی دي، څه چې کسب کړی دي، کوم ثوابونه. ولکم ما کسبتم، او د تاسو لپاره به هغه څه چې تاسو په خپل څه کړی دي. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او پښتنه بنه کېږي د قیامت پر ورځ باندې تاسو نه دغه اعمال چې دوی په دنیا کې کوم اعمال کړي د دې د اعمالو پښتنه د تاسو نه کېږي. هر څوک به خپل بار وړي، هر څوک به خپل کسب کوي. وقالو كونوا هودا او نصارى تهتدوا،
وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. دا به يهوديانو وي. يهوديانو به نور يهوديانو خلق ته وي تاسو شي زموږ په ملت باندې يهوديانو به زموږ په ملت شي چې هغه يهودي شي زموږ په چې هغه يهوديت ته څو پرې چې لار مونږ کوي. نصارا به نور خلق ته وي او بخپل هغه ته وي تاسو نصرانيان شي. هر یوه ډلې دا ادعا کوله چې زموږ لار د هدایت لار ده. هر یوه ډلې خپل کږي لار ته خلق ورغوښتل. هر یوه ډلې د دې لارې کږي لارې وي. هر څومره دی وی چې زموږ لار د هدایت لار ده. خدای په کوي چې نه دی کږو لار ته دعوت کولو. راشه پاکه لار ته دروخم چې کوم لار ده. وقالو اویل يهوديان او نصرانيان وي كونوا هودا. يهوديان وي چې تاسو يهوديان شئ او نصرانيان وي او نصارا تاسو نصران تهتدوا نو تاسو د هدایت لار مونږ کوي. قول ورته وي اے پیغمبره نه د دې لارې کږي لارې دي بل ملت ابراهيم حنيفا. ورته وي محمد رسول الله چې موږ تابعداري کوو د ملت حنفي دغه سپین ملت چې هغه ملت ابراهیم خلیل الله دین دی. موږ په غلاره چې هغه داسې دین دی چې حنیف دی د حق لارې ترغړېدون کوي د کوپر د لارې نه د حق لارې ترغړېدون کوي. قل ورته بل ملت بلکې موږ تابعداري کوو ملت ابراهیم د دین د ابراهیم خلیل الله حنیفان چې هغه حنیف چیست ویل کی د حق لارې ته غړېدون کوي موحد وو. وما كان من المشرکین او د مشرکانو نه نو ای يهوديانو ای نصرانيانو تاسو مشرک یی تاسو په باطل لار روان یی تاسو کاغه د مستقیم لار نه تاسو په لار موږ نه ځو. قولوا وبي آمنا بالله راش سپینا لار درو کوي. قولوا وبي مؤمنان تاسو آمنا بالله مؤمن په الله راوړی وما انزل الینا او په څه باندې چې موږ ته د قران نه نازل شوی وما انزل الی ابراهیم او هغه څه چې نازل شوی ابراهیم خلیل الله ته و اسماعیل ذبیح الله ته و اسحاق علی السلام ته و یعقوب علی السلام ته والاسباط او د اولاد انبیا او اولاد ته کوم شان نازل شوی دي موږ په ټول باندې ایمان لرو. څومره پاک سپینا لار ده چې موږ داسې ویایو چې د آدم علی السلام نه ته محمد رسول الله کوم کتابونه راغلي کوم پیغمبران راغلي دا ټول موږ منو. دیونه هم انکار نکوو. اولین پیغمبر آدم علی السلام او وروستین پیغمبر محمد رسول الله دی. پس د رسول الله بل پیغمبر نه رسي. څومره پاک عادلانه عقیده ده. دا خدای دی چې محمد رسول الله نه مني یو د خدای زوی بلی بل ته د خدای نسبت کو. وما اوتیا او هغه څه هم ایمان په لرو چې ورکړی شوی دی موسی علی السلام او عیسی علی السلام ته. موږ په تورات هم ایمان لرو په انجیل هم ایمان لرو. د اسمان نه چې کوم انجیل او تورات راغلی دی موږ داسې یو چې هغه حق دی د خدای د خوا نه راغلی دی خو په قران سره منسوخ شوی دی. قرآن سره دغه وخت تر شوی دی. کوم اصول چې مخکنی آسماني کتابونه دي ټول په قرآن کې درج او ساتل شوی دي. دا وسنای انجیل نه دی وسنای تورات او انجیل دا آسماني بالکل پاتې نه دی. دا ټول محرف دي تحریف شوی تغییر شوی مغه منسوخ هم نه دي. هغه د اسمان نه کوم انجیل را نازل شو کوم تورات چې بیا په قرآن منسوخ شوی هغه هم نه دی پاتې شوی. ګوتې کې ویلې ځانه اوس د خلکو ته حتی بعض علماء وی چې موږ بخي اهل کتاب ځکه نه وی چې د مشرکین دي دا د اهل کتابیت نه وتلی دي ځکه اهل کتاب هغه چاته چې آسماني کتاب یې په لاس کې وي د دې آسماني کتاب په لاس کې نشته. نو داسې موږ ورته ویو چې وما اوتی النبیون من رب وما اوتی موسی هغه څه هم ایمان موږ په لرو چې ورکړی شوی دی موسی علی السلام ته و عیسی علی السلام ته وما اوتی النبیون موږ په څه باندې هم ایمان لرو چې ورکړی شوی دی انبیاء ته مربهم د خدای د خوانه لا نفرق بین احد منهم فرق نکوو د هیڅ پیغمبر میانس کې چې بعضی ایمان پر وروړو بعضی باندې کافر شو لکه يهوديان او نصرانيان او تاسو چې کوي چې بعضی معنی بعضی نه معنی بعضی د خدای نسبت کوي موږ داسې نه یو. موږ ټول انبیا منو او د موږ عقیده ده زموږ پاک عقیده ونحن له مسلمون موږ الله ته منقاد یو. موږ الله د الله اوامر ته غړی خودن کیو د خدای پاک حکم ته چیو عاجز کوون کیو. فین امنو کچته ایمان راوړو بمثل ما امنتم بمثل د موږ ایمان چې تاسو ایمان راوړی پیغسه ما امنتم به فقد اهتدوا کچته دغه اهلی کتابو هم دغه سي ایمان راوړی مؤمنانو لکه تاسو چې کوم ایمان
راوړی دی نو دوی د حق لارې ته رهنمایي شول که تاسو چې وان تولوا که مخ واړو انما هم فی شقاق او که چیرته دوی د ایمان نه مخ واړو نو بیا پویشه ته په دې باندې پویشه چې دوی اراده د دښمنۍ لري اراده ستاسو د خلاف لري نو که ایمان راوړو خو د هدایت په لار روان دي بالکل تاسو ورونه دي وان تولوا که مخ واړو د ایمان نه انما هم فی شقاق نو په دې باندې پویشه چې دوی په مخالفت کې دي دوی ستاسو سره په دښمنۍ کې دي او فسيكفيكهم الله ای د الله پیغمبره زرد چې الله به محمد ته ته کافی شي بس بشي الله ته دې د شر په مقابل کې دې د ضررونو په مقابل کې الله به ته وساتي دې او هو السميع العليم او الله چې اوریدونکی او په ذات دی کوم خبره چې تاسو کوي الله یې اوروي او کوم زړه کوم چې کوم شیان دي الله ستاسو په زړه پوي صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون دا به د نصرانیانو یو کار وو یو څوک کوم مولود به چې وشو یو هاوس جوړ کړی و هغه بیا زیړ رنگ باندې کې اچولی نو بیا به هغې کې غوټکو اوس دا د نصرانیت په رنګ باندې رنګ شو یا به څوک چې د دین ته ور واوښتل بیا به نو دا رنګ ورکوو نو خدای پاک داسې وایي صبغة الله یعنی موږ چې په کوم ایمان یو موږ چې په کوم دین یو په دغه دین چې موږ کوم رنګ کړي یو الله چې موږ په کوم دین باندې پیدا کړي یو نو دغه اثر الله په موږ کې ښکاره کړی دی لکه څنګه چې رنګ په جامه کې ښکاره کیږي نو دغه دین اثرات په موږ کې الله په موږ کې ښکاره کړی دي نو هیڅوک هم نشته د دین په لحاظ باندې چې ښه دین یو بدون د الله نه ستاسو د رنګونو نه زمونږ رنګ ښه دی موږ د دین په رنګ سره رنګ شوي موږ چې په کوم دین باندې روان یو دغه اثرات او نښې په موږ باندې موږ کې داسې ښکاري لکه په جامه کې چې کوم رنګ ښکاري دغه دین نښې په موږ کې داسې ښکاري صبغة الله رنګ د الله چې دی یعنی دین د الله ومن احسن من الله او څوک به وي ډېر ښه من الله د الله نه صبغة د دین په لحاظ بل به د چا ښه دین ونحن له عابدون او موږ الله لره عبادت کوونکي یو بل چا عبادت موږ نه کوو قل ورته وایه محمد رسول الله اتحاجوننا فی الله ورته وایه دغه يهوديانو ته چې تاسو داسې ګمان کوئ چې تاسو د الله زمان ځانونه بولئ د خدای دوستان ځانونه بولئ احبا ځانونه بولئ او انبیا تاسو نه دي بل چا نه دي آیا خدای پاک تاسو ورته قل ورته وایه محمد رسول الله اتحاجوننا فی الله تاسو مجادله کوئ زموږ سره شان د الله کې شان د الله کې مجادله کوي چې تاسو د الله زمان او د خدای دوستان یې ولنا اعمالنا وهو ربنا په داس حال کې چې زموږ رب هم دی او ربکم تاسو د ټول رب دی علی سوا ټول موږ د الله عبید یو او تاسو ځون نه داس وځتنه موږ دوستان یو موږ د خدای نواز بالله زمان او د غلطي خبرې کوي ولنا اعمالنا زموږ د لپاره خپل عملونه دي ولکم اعمالکم یعنی زموږ د لپاره جزاء د خپل اعمالو ده او تاسو ته الله جزاء د خپل اعمالو درکو هیڅوک د بل بار نشي وای ونحن له مخلصون موږ الله جل جلاله ته مخلصون یو موږ خپل دین خپل عمل خالص کړی د الله لپاره ام تقولون تاسو وای ان ابراهیم تاسو ای د اهل کتاب ټولیا تاسو داسې دعوی کوي تاسو داسې وایي چې ابراهیم علیه السلام و اسماعیل ذبیح الله و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والاسباط او د دوی اولاده کانو هودا او نصارا د يهوديان او نصرانيانو تاسو داسې خبرې کوي چې د يهوديان او نصرانيانو قل ورته وایي يهوديت او نصرانيت ډېر شاته دي اخو ډېر وروسته پیدا شوی انتم اعلم ام الله آیا تاسو خپویږئ ک الله خپویږي تاسو خپویږئ الله خدا سی وی الله خدا سی وی چې ما کان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما خدای په خدا سی چې ابراهیم علیه السلام نه يهودای دی نه نصرانی دی حنیف مسلمان دی د تاسو چې دا سی وی چې د يهوديانو نصرانيانو تاسو خپویږئ ک خدای خپویږي خدای شاهدی ورکړی دا چې په ملت اسلام باندې دي او د يهودیت او نصرانیت نه بزار دي نه الله دای تهدید کوي سرزنه شکل دا خبره نه دلته تاسو کوم ګمان کوي چې د تاسو په دین باندې ابراهیم علیه السلام يهودیت او نصرانیت ورسته دی ابراهیم خلیل الله را د حنفی دین د مخ کې دی
ومن اظلم او څوک به ډېر ستر ظالم ممن دغه چنه کتم شهادتن چې پټه کا شهیدی عنده پنځ د اته سچ شهیدی وی یعنی لا عنده من الله یعنی اڅوک هم نشته ستر ظالم دغه چنه چې هغه پټه کا هغه څه پټ کا چې په تورات کې دي په انجیل کې دي کوم زیره ورکړ شوی دی پر رسول الله صلی نو دغه شهیدی چې څوک پټوي څوک چې پټوي په تورات او انجیل کې کوم شهیدی ورکړ شوی دی محمد رسول الله ته دینه بل ستر ظالم نشته چې الله خبر ورکړي دغه چې انبیاء کرام کانو دی دا وو دین د اسلام باندې وو ابراهیم خلیل الله خلق د په دین د اسلام باندې وو او محمد رسول الله د خدای اکبر حق پیغمبر دی دغه شهیدی چې څوک پټوي ته دونه بل ستر ظالم نشته يهوديانو ته تاسو نه بل ستر ظالمان نشته ځکه د شهیدی تاسو پټه کړی وم الله بغافل عما تعملون او نه دی الله غافل نه دی دغه څه چې تاسو یې کوي الله تاسو په اعمالو باندې مطلع دی خبر دی الله دغه وعید دی او سخت وعید تلک امه قد خلت لها تلک امه دغه ډله د پیغمبرانو د یو امت تلک دغه پیغمبران امه یو ډله قد خلت لها قد خلت چې تیر شوی لها دغه ډلې ته د پاره ما هغه سوبونه کسب چې صحیح کسب کړي ولکم ما کسبتم او تاسو ته پاره هغه چې تاسو کسب کړي دي ولا تسالون عما كانوا يعملون او سوال بنه کیږي تاسو نه دغه څه رابطه باندې چې دوی کوم کارونه کړي دي نو دغه پښتنه به تاسو نه کیږي دا د دې د تکرار کوي د لپاره چې معنا د تهدید او تخویف یې په څنګه کې نیولې ده صدق الله العظيم